د فرحان یوسفزي تازه پریکړه د نوي لوبغاړو په اړه دا چې څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. افغان ځوانان څنګه کولی شي چې د افغانستان ملي لوبډلې ته رانه پیدا کړي، د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې استازولي وکړي. په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزي په خپل رسمي فیسبوک باندې یو انځور خپور کړی دی چې په هغه کې د ځوانانو ملي لوبډلې ته د رسېدو لار ښودلی دی. په دغه انځور کې ښکاره کېږي چې ځوانان څنګه کولی شي چې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. په انځور کې وینو چې د ځوانانو د کرکټ پیل یې پکې د مکتب لوبډلې څخه پیل کړی دی. هغه ځوانان چې غواړي په کرکټ کې پرمختګ وکړي او مخکې لاړ شي د مکتب په لوبډله کې لوبیږي، چې له هغه ځایه د کلب لوبډلې ته او بیا د ولایتي لوبډلې ته لاره پیدا کوي، چې له هغه ځایه بیا په 2 ورځنیو 4 ورځنیو سیالیو لیست ا سیالیو او د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو ته لاره پیدا کوي. همداراز بل لوري ته ځوان چې د ولایتي په 14 کلنو لوبډلې کې ولوبېږي، هلته د ښې وړتیا ښکاره کولو نه وروسته به د زونونو 14 کلنو لوبډلې ته لار پیدا کوي، بیا به د زونونو 19 کلنو لوبډلې ته او له هغه وروسته به ملي 19 کلنو لوبډلې ته لاره پیدا کړي. یاد لوبغاړي به یا فرست کلاس سیالیو ته لاره پیدا کړي یا به لیست ا او یا به شپږیزې کرکټ لیګ ته ورسېږي. په دغه لوبډلې کې به تکړه او مخکښ لوبغاړي بیا د ځوانانو ملي لوبډلې او له هغه وروسته به د الف لوبډلې ته لاره پیدا کوي، چې مخکښ او وړتیا لرونکي ځوانان به له هغه وروسته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي او بیا به په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډلې استازولي کوي.